پنځلس شپې الله جل جلاله خو شاهد وایه دی چې زما په کور کې نه طبخۍ باندې سوی دی بچی دا کوشنیان مو ولیدل ستا په رنګ برنګ یم که ښکلی که بدرنګ یم یا زما وطنه ستا د مینې یو ملنګ یم ته زما خلوت د صوفیانانو راکبې ته زما خلوت د صوفیانانو راکبې باغ باغ یم ستا په غېږ چې دا کومک کړي دي الله دې جنتونه په نصیب کړي د خوارۍ ځای چې په خدای نه پوهېږي تا دغه زیری را باندې وکړي د جنتو زیرونه چې در باندې وځي زه خوشحاله شولم باغ باغ یم ستا په غېږ کې نه چې په زړه تنګ یم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ ورو خوښ او خوشحاله به یاست. دوستانو ستاسو به یاد وي موږ مخکني شپږ میاشتنی سپانسرشپ درلودی بی مور له کاناډا څخه همدغه سپانسرشپ په غاړه باندې اخیستی. خدای دې اجر ورکړي په ژوند یې الله تعالی برکتونه کښېږدي. نو هغه سپانسرشپ دغه دوه جنیانو ختم شو. فی الحال مور بیا اراده دا و چې دوه کسان داسې فامیلونه چې کونډې و یتیمان و مریضان په کور کې هغه زه غواړم د شپږ میاشتو لپاره نور هم سپانسر کړم. نو بیا هم الحمدلله موږ د سروې مطابق هغه کسان چې زموږ په ذهن باندې وړ او مستحق وه او کونډې و یتیمان وه نو موږ هغه کسان د رب جل جلاله په توفیق باندې پیدا کړي او انشاءالله العزیز هره میاشت به ورته د 4500 افغانۍ خوراکي مواد پکې جوړ کړو. شپږ میاشتو لپاره لومړی به همدغه برنامه سي همداسې به د شپږ میاشتو لپاره انشاءالله زموږ سره جریان لري. نو تاسو راسره اوسئ د برنامه تر پایه راسره وګورئ او هیله ده چې ټول مؤمنان یو کورس سپانسر کړي چې تر څو موږ خپلو غریبو هیوادوالو ته حد اقل څه نظر رسولی وي. جزاکم الله خیره. ستا په رنګ برنګ یم که ښکلی که بدرنګ یم یا زما وطنه ستا د مینې یو ملنګ یم ته زما خلوت د صوفیانانو راکبې ته زما خلوت د صوفیانانو راکبې باغ باغ یم ستا په غېږ کې نه چې په زړه تنګ یم باغ باغ یم ستا په غېږ کې نه چې په زړه تنګ یم ته چې کټ کټ وخاندې ټوټې زړه مې راټول شي ته چې کټ کټ وخاندې ټوټې زړه مې راټول شي جیب کې د ماشوم توا د ماتور پوش رنګ یم یا زما وطن ستا د مینې یو ملنګ یم ستا په رنګ برنګ یم که ښکلی که بدرنګ یم یا زما وطن ستا د مینې یو ملنګ یم ته زما خلوت د صوفیانانو راکبې ته زما خلوت د صوفیانانو راکبې باغ باغ یم ستا په غېږ کې نه چې په زړه تنګ یم باغ باغ یم ستا په غېږ کې نه چې په زړه تنګ یم شپې ورځې مې برګې مردکۍ دلو بوم یې شپې ورځې مې برګې. دوستانو برنامې ته ښه راغلاست. بیا هم موږ الحمدلله د رب جل جلاله په فضل باندې دغه دوه فامیلونه د شپږو میاشتو لپاره سپانسر کړي دي. د الله جل جلاله په خاص فضل او کرم باندې دا به موږ او تاسو د خیر سره شپږ میاشتې میلمانه لرو. مرسته بیبي مور له کاناډا څخه کړې ده. خدای جل جلاله دې ډېر اجر ورکړي او پر ژوند رزق مال اولاد دې الله تعالی برکتونه کښېږدي او خدای جل جلاله دې همیشه توفیق ورکړي ټولو مؤمنانو ته چې د خپلو غریبو هیوادوالو لپاره یو کورس سپانسر کړي او د هغوی سره مرسته وکړي. زه دوی سره خبرې کوم او برنامه انشاءالله العزیز ختموم. السلام علیکم. جانې ستړی مه شې. څنګه یې؟ ښه یاست؟ خیرت دی؟ صحت مو ښه دی؟ باران هم دی؟ خیر دی باران دی یې ستا قربان سم. زه داسې مریضان لرم. زه په کور کې څو کسان یې مور؟ 11. مطلب دا زه ګورم وروسته 11 کسان یتیمان لرو کونډیانې لرو شی وایي مې بله خور کونډه را سره ده خپله کونډه یم دغه یتیمان مې داسې مریضان دي د خوارۍ سړی نشته دغه
کشنکۍ زوی مې دی 1,10,000 دغه ګرده نسخې شیان چې دي دا ټوله ده پور کړي دي لا عمر ځان څه په وکړمه ډېره ستړې یم ډېره هلاکه یم خپله مې د ماچیزونو نه جوړې ده د معدې نه جوړې مې ده د اعصابو نه جوړې مې ده یو د بل د کور کار مې په خوا کوی چې اوس دا خواري را باندې نازله شوه دا خالي زما د یوه مریض نسخې دي زما د یوه مریض نسخې دي که دغه یوه دانه بله پکښې کې وه دا دوستان تاسو ګورئ دا تقریبا د یوه مریض نسخې دي دا د په یوه کور کې مریض دي. یتیمان غریبان کونډې او د کار لپاره څوک مه لره او په دې ژمي په دې یخ کې په دې یخ کې 15 شپې الله جل جلاله شاهد وایه دی چې زما په کور کې نه ته به خی باندې سوی دی بچی اکشنیان مو ولیدل ډېر دونې خبرې چې ورسره څه وکړم ته به مې ژاړې زه خو په لوی لوی بغارې وم الله پوهېږي خپل یې کار پوهېږي په دې 15 شپې کې مې یا د بازاره یوه کوله ډوډۍ الله شاید یې ولاکه راوړې ده یا مې د امسایي څه ولاکه راوړې ده موږ نه یې مړه سوې چې دې څوک ووایي وایي څوک د لوږې مري زه ورته مه وایاست نه مري که مړه کېدای موږ به ګر مړه سوي وای نو ډېر ستړي یو ډېر زارترکې یو هر مسلمان ته دې الله یې وزونه ورکړي چې زموږ سره دا کومک کوي دا وینې مور دا تقریبا ورج غوړي چای بره پلمېټ پیاز پټاټې ټوله شیان ستا دي الله پاک دې دا مرسته یې مور کړې ده بیبي مور له کاناډا څخه الله پاک دې وزونه ورکړي الله دې جنتونه ورکړي الله دې خیرونه ورکړي چې د کونډې و د یتیم و د مسکین و د مریض سره ښه کوي الله دې د دې سره ښه وکړي امین یا رب العالمین او یو بل زیری هم درته واورم الله پاک 6 میاشتې به موږ دا شان درکړو الله پاک دې 6,000 لکه جنتونه درکړي الله دې 6,000,000 زره جنتونه درکړي الله دې یوه زنه درکړي چې د خوارو د غریب سره دونې وکړي ته چې هم الله نه کړي ځواني مرګان د دې دې خیراتونه خدای دا قبول یو وار د خیر سره بلای حساب 6 واره پرس په د خیر سره کوم الله پاک دې مکه ځواني مرګ الله دې یوه زنه درکړي دې الله یوه زنه الله دې اجر الله پاک دې جنتونه السلام علیکم ستړی مه شې جانې ته خوشحاله شوې ما چې کله د 6 میاشتې ویل دا مور داسې خوشحاله نو کوي وسات د امي چې دی ته کوي وکي شي چې پلار د طالبانو اول مجاهد چې راغلی په دمي تور سات سپین کړی دي شپږ چې مانې د دره پاتې دي دا دوستان د بل د کورو کارونه مې کول نه سو موږ کولای په فرما یو بس ولو په کورو ګرځم د لرګولا ډوډۍ ټوله ما دا کړم الله را خبر دي چې ما په کور کې طبقه نه دی باندې څوي دا چې باران را باندې ور مونږ نه دی لیدلی بخاري نه لرو یو تندلې نه لرو پولیټیکان مې اعتماد راټول یې ور په بلوم دې ګولې ډوډۍ محتاج یو خدای پاک ته اجرونه درکړي اچھا چې دا کومه کړې دي الله دې جنتونه په نصیب کړي د خواري ځای چې پاک خدای نه پویني تا دغه زیری را باندې وکړي د جنتو زیرونه چې در باندې وځي زه خوشحاله شولم چې د ټول اسلام سره الله دې مه خرابوه پاک خدای څو یتیمان لرې مور په کور کې وای یتیمان دي بګه لوکانې دي دا نورې نجونې چې خوارانې داسې اثرې زه څه په وکړم نه چې ورور به لرم الله دې مې ایمان خطا کړي نه پلار لرم نه اکا لرم نه یو ماما لرم نه یو بل دوست قریب لرم نه خوندې ورور نه لرم نو د الله صبر مې وغه الله ته کړ دوی ته جا اول ته جا په خدای یو زونه درکې چې تاسو موږ سره کومکونه کړي دي الله دې تاسو ته اجرونه درکړي دا ستا حق مو د ټول شان شه په خدای دې شپږ میاشتې به ان شاء الله العزیز موږ ته دغه شان هر میاشت درکو الله دې مکه غمجن په خدای دې د ایمان په تعالی کې دروازه امین دا مرسته یې مور کړې ده له کاناډا څخه بیبي مور الله لاسونه دې پر جنتو باندې کښېښول شي امین یا رب العالمین د فردوس جنتونه دې په نصیب شي چې را سره کړي دي موږ یې وسا کړل موږ مو یتیمان یې نو کې ماړه کړل دی چې الله ماړه کړي د جنتو په میوو چې ماړه شي دي امین الله دې تاسو ډیر اجر درکړي سلامت اوسئ خیر دوستانو دا ونننۍ برنامه باران هم موږ غوښتل چې بس برنامه ژر ختمو د شپږ میاشتې لپاره مو دغه دوه فامیلونه لله الحمد سپانسر کړ د بیبي مور په برکت باندې رب جل جلاله د اجر ورکړي خدای دې دغه دعاګانې دغه ژړاګانې د همدغه مور د دې د ټولو فامیل په حق قبول کړي نو در بلې برنامې چې تاسو درنه چوپړ ته راځو پر ستر خالق لا یزال متعال رب جل جلاله مسپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته برنگ برنگ یم کشکل کبدرنگ یم
یا زما وطن ستا د مینې یو ملنګ یم ته زما خلوت د سفیانه مراقبې ته زما خلوت د سفیانه مراقبې باغ باغ یم ستا په غیږ کې نه چې په زړه تنګ یم باغ باغ یم ستا په غیږ کې نه چې په زړه تنګ یم ته چې کټ کټ وخاندې ټوټې زړه مې راټول شي ته چې کټ کټ وخاندې ټوټې زړه مې راټول شي